سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 8 او د 2015 زیږدیز کال د نومبر 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د 2026 کال آسیا جام ته د لارموندنې پړاو سیالیو په لړ کې د افغانستان له 18 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې په خپله درېیمه لوبه کې نیپال ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان خپلې لومړۍ دوې لوبې میانمار او سوریې لوبډلو ته بایللې دي. ټاکل شوي چې افغانستان به خپله وروستۍ لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ د نومبر 10 له عمان سره وکړي. د کندوز ولایت په مرکزي وزلوبې لوبغالي کې د شمال ختیځ زون په کچه د 8 چپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ وشوې. د یادو سیالیو په پایله کې یو اخراللاق اعلان شو چې دغه اخراللاق ذبیح الله پهلوان تر حلالې دایرې ورسوه او د سیالیو ګټونکی شو. د لغمان ولایت په مرکزي جمنازیم کې له ننګرهار او لغمان ولایتونو د 19 ورزشکارانو ترمنځ د کونګ فو توا دوستانه سیالۍ وشوې. د یادو سیالیو په پایله کې لغمان ورزشکارانو د زیاتو بریاوو سره لومړی او ننګرهار بیا دویم مقام خپل کړ. د هرات ولایت په مرکز کې د دې ولایت د کشتي فدراسیون استازولۍ له لوري د شاوخوا سلو پهلوانانو ترمنځ د کشتي سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د نویو ځوانانو لویانو او ماسټرانو په کټګوریو کې ګډونوالو یو له بل سره رقابت وکړ چې په پایله کې 15 کسانو د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د سپورټ له ډګره وروستی خبر هم ده چې د بلخ ولایت د کوروش فدراسیون استازولۍ لخوا په دې ولایت کې د حیرتان ښارګوټي په کچه د 110 پهلوانانو ترمنځ د کوروش سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې پهلوانانو د بیلابیلو عمري کټګوریو په چوکاټ کې له یو بل سره سیالي وکړه چې په پای کې 40 تنو د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. دغه سیالۍ د کوروش ورزش د ودې په هدف د یوې شپې لپاره تنظیم شوې وي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغانۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.